آیا چې کله یو کافر وفات سي د دې لپاره د مغفرت دعا کولای سو او کې نو سو کولای؟ یعنی مسلمان لپاره دا ویل جایز دي چې الله دې شو سره وکي، الله دې بخشش ورته وکي او کړی دی جایز. دویمه مسله، او کافر به همیشه پر په جهنم کې وي، د آخرت ژوند به سره کم وي. د اولی مسلې جواب دادی چې د کافر لپاره د مغفرت دعا نشي کولای، که څه هم د ښه ژوند په دنیا کې کړی وي، د دې لپاره د مغفرت دعا جایز نه ده. ځکه الله قرآن کریم کې فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. د نبی د لپاره هم دا جایز نه ده، د مؤمنانو د لپاره هم دا جایز نه ده چې هغه د مشرک د یو کافر لپاره د مغفرت دعا وکړي، نو د لپاره د مغفرت دعا نشي کولای. او دویم کله چې یو کافر وفات سي نو دا به همیشه د لپاره په جهنم کې وي، د به هیڅ کله جنت ته ولاړ نشي. ځکه الله فرمایي ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الله تعالی هغه چاته معافي نه کوي، هغه چاته بخشش نه کوي چې کم څوک د الله سره شریک ونیسي، چې کم څوک د الله سره شریک ونیسي، یعنی مشرکان کافران د دې مغفرت الله نه کوي، دا به همیشه د لپاره په جهنم کې وي.